روژه د الله رب العزت رحمت دی په مسلمانانو باندې او په دې میاشت کې د الله رب العزت رحمت د باران په شان باندې وریږي. نو هغه څوک چې روژه نیسي نو باید د هغه د خوړلو نه ځان وساتي، د څکاک نه ځان وساتي، د جما نه ځان وساتي او د هغه مقصود هم د الله رب العزت رضا وي. او هغه چې روژه نیسي د هغه مقصود د الله رب العزت د ذات تابعداري، همدارنګه د الله د کتاب او د شریعت تابعداري وي او په خپل عمل کې مخلص وي، لکه چې محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایي: عن ابي هريره رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من صام رمضان ایمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. حضرت ابي هريره رضی الله عنه فرمایي چې محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم وفرمایل څوک چې د روزې میاشت په ایمان او د ثواب په نیت ونیسي د هغه ټول مخکیني ګناهونه بخښل کیږي. همدارنګه روژه صرف په دې باندې نه ده چې یو انسان خوراک نه کوي، یو انسان څکاک نه کوي، یو انسان جما نه کوي، بلکه هغه به په ټولو اعضاو سر روژه نیسي، د هر څه نه به مخکې د خپل ژبه د خپل کنترول لاندې راولي. د هر څه نه مخکې باید د خپل ژبه د کنترول لاندې راولي چې په ژبه باندې چاته بد رد ونه وایي، په ژبه باندې حرامې خبرې ونه کړي، په ژبه باندې غیبت ونه کړي، په ژبه باندې تهمت ونه کړي، همدارنګه په ژبه باندې دروغ ونه وایي. او روژه داسې شی ده چې واقعا په دې باندې ژبه د کنترول لاندې راځي. نو ژبه پرته له روژې څخه په بله هیڅ کومه وسیله د کنترول او ادارې لاندې نه راځي. او دا ډیره مهمه نکته وه چې باید توجه ورته وشي، ځکه چې تل په مړه ګیډه خوړل لکه څنګه چې د انسان ټولو اعضاو ته پوره انرژي او توان ورکوي، د انسان نفس هم قوي کوي. د انسان ژبه د نفسانی قوت تر اغیزې لاندې د خپل ټول ځواک سره په حرکت کې راځي او د انسان له ادارې او کنترول څخه خارجیږي. او څرنګه چې ژبه یوازینۍ وسیله ده چې د انسان د نفسانی احساس او انګیرنو څخه خبرې کوي او د هغې حقیقت تعبیروي، نو په دې اساس په هر اندازه چې انسانی نفس د الله تعالی د لارې څخه لرې وي، په هماغه اندازه د هغه اغیزې د انسان په ژبه، حرکتونو، اخلاقو او عمل کې څرګندیږي. د غذا او خوراک څخه ځینې وخت د نفس منع کول د هغې د ضعف او کمزوري سبب ګرځي او نه پرېږدي چې په هره غلطه لاره قدم کیدي. په دې ترتیب په یو کامل ریاضت کې ځان نیسي او نیغې لارې ته برابریږي. او دا د روژې تر ټولو ستره عملي اغیزه ده چې د دې مظهر له ناوړه عملونو څخه د انساني نفس ځان ساتل دي، لکه چې محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایلی: عن ابي هريره رضی الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من لم يدع قول الزور والعمل به فليس لله حاجة في أن يدع طعامه وشرابه. رواه البخاري. رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایلی څوک چې د روژې په مبارکه میاشت کې دروغ پرېنږدي او په دروغو باندې عمل پرېنږدي، نو الله رب العزت دې ته حاجت نه لري چې هغه خوراک او څکاک نه کوي. یعنی روژه صرف د دې نه عبارت نه ده چې یو سړی دې په روژه کې خوراک او څکاک نه کوي، بلکې لکه څنګه چې په روژه کې دا خوراک نه کوي، په روژه کې څکاک نه کوي، همدارنګه په روژه کې به دروغ نه وایي، په روژه کې به غیبت نه کوي، په روژه کې به حرامو خبرو ته خپل ژبه نه اوږدوي او همدارنګه په دې ټولو باندې به عمل نه کوي. او که څوک په ګیډه باندې وږی او تږی وي خو د خپل ژبه له دروغو نه نه وي منع کړې، خپله ژبه د حرامې وینا نه نه وي منع کړې او د حرام عمل نه د خپل غړي او اعضا نه وي منع کړې، نو هغه لپاره د روژې نه کم ثواب نشته مګر صرف دا چې د هغه ګیډه به وږې او تږې وي. لکه چې محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایلی دي: عن ابي هريره رضی الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم رب صائم ليس له من صيامه إلا الجوع ورب قائم ليس له من قيامه إلا السحر. رواه ابن ماجه.
حضرت ابي هریره رضی الله عنه فرمایي چې رسول الله صلی الله علیه وسلم وفرمیل ډیر روژه نیونکي داسې دي چې د روژې څخه ورته یوازې تنده رسیږي او ډیر د شپې لمونځ کوونکي داسې دي چې د خپل قیام څخه یوازې بېخوبي ورته رسیږي. هغه څوک چې روژه نیسي خوراک نه کوي څکاک نه کوي خو نه غیبت پرېږدي نه دروغ پرېږدي نه ناوړه خبرې پرېږدي او نه حرام اوریدل پرېږدي نه حرامو ته کتل پرېږدي نو هغه لپاره د روژې نه کومه ګټه نشته مګر صرف دا چې هغه به وږی او تږی وي. او هغه انسان چې ټوله شپه د الله په عبادت او د الله په طاعت کې مصروف او مشغوله وي لکن د هغه مقصود د الله رب العزت رضا نه وي، هغه په خپل عبادت کې اخلاص او صداقت نه لري، د هغه مقصود ریا او سمعت وي نو هغه لپاره د دې مانځنه کوم اجر و ثواب نشته. رسول الله وایي الا السحر مګر دا چې هغه به ستړی او ستومانه وي بېخوبه به وي. نو الله رب العزت دې موږ ته توفیق راکړي چې د روژې آداب د روژې شرایط د روژې احکام ټول مراعت کړو او کوم عبادت یا په ورځ کې یا په شپه کې چې کوو زموږ مقصود په هغه کې د الله رضا وي، د الله رب العزت خوشحالول وي او زموږ عبادت د الله لپاره وي چې الله رب العزت موږ د خپل عبادت نه بې برخې نه کړي.